که غواړئ چې ټول حاجتونه مو الله پوره کړي او هره دعا مو الله قبوله کړي، نو د دې لپاره په یو حدیث کې یو آسان عمل راغلی دی او دا حدیث امام ترمیزي، نسائی او امام احمد نقل کړی دی. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي وجاءت ام سلیم الى النبي صلى الله عليه وسلم، یو ځل ام سلیم رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نراله، فقالت یا رسول الله، وی یا رسول الله علمني كلمات ادعو بهن في صلاتي، داسې کلمات راته وښایه چې زه په هغې سره په خپل مانځه کې د الله نه دعا غواړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی سبح الله عشرة، لزل سبحان الله وایه، واحمدیه عشرة، لزل الحمد لله وایه، وکبریه عشرة او الله اکبر وایه لزل، ثم سلیه حاجتک، او بیا د الله نه خپل حاجت غواړه. نو یقول الله ورته په جواب کې وایي چې نعم نعم، دا ستا حاجت مې پوره کړو، دا ستا دعا مې قبوله کړله. اوس دا به مونږ په کم ټیم کې وایو؟ یو قول دا دی چې کله مونږ او تاسو تشهد ووایو عبده ورسوله ته مونځ ورسو، نو د هغې نه وروستو لزل الله اکبر، لزل الحمدلله او لزل سبحان الله. دویم قول دا دی چې کله مونږ سلام وګرځو، نو د سلام نه وروستو دا کلمات لزل سبحان الله، لزل الحمدلله، لزل الله اکبر ووایو او د هغې نه وروستو دعا وکړو الله یې لاله قبلوي او الله راته جواب راکوي چې نعم نعم، دا ستا دعا مې قبوله کړه او دا ستا حاجت مې پوره کړو.